لکه سورہ یاسین عام مسلمانانو تبیادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک د سورہ یاسین تلاوت کوي الله بدل د قرآن شریف د لسو ختم ثواب ورکی. لس ځله چې قرآن شریف ختم کړي دا برکت ده. او چې څوک سحر وختي د سورہ یاسین تلاوت کوي نو پروردگار برده دروازې حاجتونه پوره کی. مونږ وایو کنه الکه سی بجت مې دی، یو توایو دعا را لوکا، بل توایو دعا را لوکا، دا هم ښه خبره ده. د یو نیک انسان نه دعا غوښتل دا ښه شی دی، او د بل مسلمان نه دعا غوښتل دا ښه خبره ده. او د یو غایب مسلمان دعا د غایب د پاره پروردگار قبلی هم. لیکن حاجت نه پوره کیږي. رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سورہ یاسین سار کے لولا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ کہ دا صورت سوک سحر کے ہوئی اللہ بے حاجتو نہ پورا کی. الکا غریب ما او فقیر پیسی نشتا روڑے نشتا حضور پاک ہوئی صورت واقعہ چے کم دے لستلی کی گی او کم خلق کی لولی پروردگار بے فقر او فاقہ ختم کی. دا قبر دا عذاب نه یریگم او دا قبر دا تیرو نه یریگم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبارک اللذی تلاوت کوا کہ سوک دا سورہ ملک تبارک اللذی تلاوت کی پروردگار بے دا قبر دا عذاب نساتی. صحابہ کرام پلار روانو یوزے کی خیمہ خکڑی وا چتا زول قبر و لاندی تا پتہ نو چی دلتا قبر دی. دا لاندی نے دا تبارک اللذی تلاوت ورید چلال النبی علیہ السلام تے علوے وی سیب مونگ پیوزے کے خیمہ خخکلا مونگ تدا پتہ نو چلان دے قبر شتک نیست باز قبرون وارشوی زمانہ پیڑی رتلی وی لان نمدد صورت تبارک اللذی تلاوت ورید دزمک دا لان دے حضور پاک فرمائی ہی المانعات ہی المنجیہ وی دا صورت تبارک اللذی دا چی چالستو ممکن دا دی انسان پا جن کے ردی تلاوت زیاد کری دا تبارک اللذی اللہ انسان لا دا سے خیر پہ ورکی چی دا عذاب دا قبر نے بچ گئی. عذاب قبر منے کئی او دا عذاب دا قبر نے پہ اللہ انسان لنجات ورکی. سمرلوی برکت شپکی دا سی یو صورت نہ دے دیر صورتو نہ دی. الکا ما تا قرآن یاد نہ رے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد خطولو تا یاد دکن منس کے ٹول لولو. حضور پاک فرمائی کہ سوک درے کرتا اولولی اللہ با دا قرآن شریف دا پورا ختم ثواب ورکی او چی سوک لس کرتا اولولی پروردگار بولا پا جنت کی او بلڈنگ یو محل جوڑ کی. او کہ یو سڑی حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام تاوئی ویدہ اللہ رسول اس خبدان لڈیر محلو نا جوڑ کو ذکر پلس کرتا محل جوڑے گی دیر با جوڑ کو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل عمرہ تا دمرا دیر نشویلی لکا سمرا چا خدای سر بلڈنگون و محلو نشتا. او چی یو سلی 200 کرتا اولولی سورہ اخلاص 200 کرتا لستل سدون گرانا خبرم ندا دیر زر لستلی کی گی. حاضر مسلمانان لکی لازم کہ 200 کرتا بے انشاءاللہ لولے کے خیل ساسو فیدہ دا ورکے بسم اللہ سر 200 کرتا اولو لے خواہ دا چی سمر راتا ناس سے چی پیملو کے چی 200 کرتا سوک سور اخلاص قل ہو سورت اولو لی حضور پاک فرمائی دا 50 کالو گناہ بورتا اللہ معاف کی. دا سور اخلاص برکت. سور فاتحہ چی دا منگے مانزکی لولو حضور پاک فرمائی چی دا سوک اولو لی او بزانی چوف کی او یا پا اوبوی چوف کی او اغوبوس کی پروردگار بے دا بیمارین شفا نصیب کی اللہ بے جوڑ کی. آیت الکرسی کہ دا شپی او انسان لولی دا آیت الکرسی دیر فضیلتو ندی. یو فضیلت اداد چی پروردگار با دی دا شیطانانو او دا پیریانو دا ضرر نمافوس کی. دا شپی دا پیریان خوری گی او دا شیطانان بعضی بیمارے گوڑا دا شیطان دا چوکی دا وجہ پیدا کی دیری بیمارے دا سی دی شیطان پہ انسان کے ساسرو کی زخم کے والا سسخا پوکی ہوئی او یا سبل ساسرو کی دا غین دا کینسر او دا خطرناک بیمارے پیدا کی گی
آیت الکرسی چې ماسخوتن ته تلاوت کې د شیطان او د پیریانو نه به د الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک اولولي د ده او د ده د ګاونډیانو د کورونو به رب العالمین حفاظت کوي. دا د دې سورتونو برکت دی. وهذا کتاب انزلناه مبارک. اوس به زمونږ په ذهن کې یو سوال راځي، یاره صاحب زما زوی خو ناجوړه دی او زه خو صورت فاتحه لولم خو نه جوړېږي. یاره صاحب ما خو سو آیت الکرسی اولستله او بیا مې کنډر وشو چې رانه مال یوړو. دا ولې؟ رونو د دې په جواب هم پوه کم. په دنیا کې دوه قسم اسباب دي. یو هغه سبب دی مادي او ظاهری سبب وته مونږ وایو، او یو بل هغه سبب دی چې هغه روحانی سبب دی، غیر مادي لطیف پستر ګناه کاری. مادي اسبابو کې عقیدې له دخل نی، لکه ته چې اوبس کې تنده به ختمیږي که یقین دې پشته که نشته، او چې ډسپرین ګولی واچې خوله به د نوباسي که ستا په عقیده شته او که نشته، او چې انجکشن درته ډاکټر ووایي ګرمستن چې ورته مونږ وایو نو وجود نه به دې خوله وباسي که ستا په یقین شته او که یقین دې نشته. دا مادي اسباب دي. یا چاله سر له سټکې روبرو نو سر به یې وینې کېږي که ستا په یقین شته او که نشته. هلکه زما خو په عقیده نه و تا به خوږ نه کي، نه که دې سره د عقیدې تعلق نشته. که عقیده رشته هم د لاډو کې ماتوي او که دې نشته هم د لاډو کې ماتوي. دا ظاهري اسباب یقین او عقیده نه غواړي. دویم قسم هغه اسباب دی روحانی غیر مادي، هغې کې عقیدې له دخل دی. په سترګو نه ښکاري، لکه صورت فاتحه کې شفا ده. اوس خو صورت فاتحه زه چې لولم دا خو هوا ده د خولې نه وتله او په انسان باندې ولګېدله. ډسپرین ګولی خو نه چې ګېډې ته یې واچوي، او نه انجکشن دی چې سړي ته پرک کې یا په مټ باندې ووی. دا روحانی اسباب دي، دې کې یقین او عقیدې له ګوره ډېر لوی دخل دی. که ستا عقیده او یقین برابري د حضور پاک د خولې مبارک خبره دروغ نه ده، رښتیا ده. داسې ده که نه ده؟ او بیا یو کس ته هم نه وي، عاملان سره وی، او یو صحابیم پې د اعتراض ونه کو چې د الله رسوله مونږ خو فاتحه ولوسته شفا پکې نشته. دا یو حدیث کې نشته، صحابه تسلیم کړی او منلې خبره ده. نو حضور پاک چې عامه خبره کوي صحابه ته، صحابه ورسره منلم ده، تجربه شویم ده، دروغ نه وی. دا زمونږ ایمان او زمونږ عقیده ده، لیکن زمونږ یقین کمزور دی. زمونږ عقیده کې فرق دی، مونږ کلک یقین پې نه ساتو. دا روحانی اسباب دي، دا عقیده او یقین غواړي. که کلک عقیده او یقین دې پې پیدا کو، د دواړو جهانو د مبارک سردار بالکل رښتیا ده، دروغ نه ده. د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خبره به درته وکړم. هغه یو ځای کې لیکلي دي د دې عقیدې او د یقین خبره کوم. یو مولانا صاحب د جمعې په تقریر کې عوامو ته د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل خول چې بسم الله کې دا فضیلت ته او دا فضیلت ته او دا حقیقت ته رښتیا خبره. ډېر لوی فضائل دي د بسم الله الرحمن الرحیم. دا فضیلت ته او دا دی یو جوش کې راغی مولانا صاحب وی دامره فضیلت هم دی او دومره برکت ته که څوک په دریاب پورې وځي نو بسم الله الرحمن الرحیم دی وی او خپه دې په دریاب ږدي پورې غاړه به پرې وځي، خپه به هم نه لمدېږي. په دې مجلس کې یو بانډیسي ناستو، ابه د جمعې مانځله چې راته نو په دریاب به په کشتۍ کې راته، نو کشتۍ له به پیسې ورکوي، د هغه زمانې یا اتانې و یا روپۍ. هغه چې دا خبره واورېده مولانا صاحب دا دې راته مخکې ولې نه وي؟ نه خو بلا پیسې ما نه مانګي واغېستې چې دې طرف نه ځم هم پیسې اخلي او چې د هغې طرف نه ځم پیسې اخلي. نو تا راته بسم الله دم د سره مونږ ته دې نه ښه ښه راځه چې اوس دې وښه اوس هم ښه ده، وروستو پیسې خو به بچت شي که نه. چې مونځ یې کړی دی او دې دریاب ته نږدې شوی دی، وی بسم الله الرحمن الرحیم او خپې ښودې د واقعي خپې لمده شوې نه را پورې ګیر هغې طرف ته دې پورې وته وی دی چې به کلم ته بس دغه دم و بسم الله به یو په دریاب به ته او په دریاب به واپس راته. دا حقیقت دی رونو، دا خدای پاک
یو کمال پیدا کړي، یو انسان له خدای برکت ورکی، یا بعض الفاظو له پروردگار برکت ورکی. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د ایران د فتح د پاره ولېږوي، د لاړ شه او د کسرا د ایران بادشاه په هغه حمله وکړه. دی چې لاړ ډېر لوی لښکر دی ورسره. د ایران بادشاه کسرا پوه شو چې دا خو د مسلمانانو لښکر دی او دا خو په مک ونه دی، نو هغه ټولې کشتۍ راغونډې کړې، هغه وسوځولې. زه کشتۍ مې ختمې کړې، نو دا خو ډېر لوی دریاب دی، په دې به دوی څنګه راځي؟ لاره خو پول شته نه، او دومره جوور دریاب چې دا سمندر دریاب یو حصه ده، په دې به دوی راځي څنګه؟ ښه بېغمه ناست و. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې څنګه راغی پاسونه دي ورسره، چا سره اوښان دي او د دریاب په غاړه ودرېدل. کشتۍ نشته، نه دوی سره خپل انتظام شته، نه پول شته. ملګري ورته وایي څه به کوو؟ یو کشتۍ خو هم نه چې مونږ یې جوړه کړو ورپورې وځو، په یوه کې چې ورپورې وځو خو مونږ بالته دڼیا کړي، دا به څه کوو؟ هغه وایي داسې کار دی چې مونږ د چا په حکم روان یو؟ د عمر فاروق امیر المؤمنین رضی الله عنه په حکم. دا چا خلیفه دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه د چا په حکم؟ د الله په حکم. داسې کوو راځئ په دریاب زه دنه مخکې کېږم او تاسو راپسې شئ. دا مې امید او یقین دی چې خدای به زمونږ حفاظت وکړي. اتې مخکې شو وی ای دریابه مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه په حکم روان یو او ته د پیغمبر د رب په حکم روان یو چلیږي. مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه د حکم تابع یو، ته د هغه د رب تابع یې. مونږ جهاد کوو پې ورلو چې اصل پونده ورکړه. دا ګورې یوه خبره نه ده، تاریخي قصه ده، دا مضبوطه خبره ده. د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ټول لښکر سره د اسونو اوښانو په دریاب پورې وتل او د اس سوم په اوبو کې لون نه شو، او کسرا بادشاه له مضبوط شکست ورکړ. او د هغه د لاس چې کوم خاص سامانو، د هغه تاج او د هغه بنګړي، هغه حضرت عمر فاروق له مدینې شریفې ته ولېږل. یو اوږده تاریخي واقعه ده. سراقه ابن مالک چې کله په نبی علیہ السلام باندې د هجرت په موقع باندې حمله کوله، او د هغه اس په دا ځمکه کې درې ځله خپې ننوتې، نو حضور پاک مبارک اخره کې امان ورکړ او ورته وی سراقه وی زه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم. سراقه هغه وخت سره وی مړه کې مې وی چې دې وخت کې ستاسو په خپل وطن کې ځای نشته، دا د مکه پرېږدی او مدینې ته ځای، بل وطن ته ځای، او دعوې دومره غټې کوي. لیکن پروردگار هغسې کوي. عمر فاروق رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص ته وایي چې د کسرا مخصوص سامان دی، دا او ماله مدینې شریفې ته راولېږي. او په دې جهاد کې سراقه ابن مالک الله بیا مسلمان کړی او سره وی دې به هم راولېږي. د حضور پاک یو ارمان و هغه پوره کوم. سراقه هم راولېږه، هغه مخصوص سامان هم راولېږه چې کله اوس پر د ټول سامان پکې و بنګړي پکې نو، استاد یې واپس کوي ورشه ساعت ته وایي چې بنګړي پکې نشته. حضرت عمر ته چا وی تا ته څه پته لګي د هغه د بنګړو؟ وی حضور پاک فرمایلي د هجرت په موقع د سراقه ته څه وی درته؟ وی ما ته وی چې ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاسو کې د هغه بنګړي وینم. نو معلومیږي دا چې د هغه تاج او د هغه بنګړي دلته به اغوستلی کېږي، بنګړي نشته. استاد یې ولېږه چې هغه سامان ولټو، د هغه بنګړي پکې پیدا شو. بخوانو بادشاهانو بنګړي واچول د سرو زرو یې راوړل، او په مدینه شریفه کې یو ډېر لویه جلسه وکړه او صحابه کرام د ګوټ ګوټ نه راغونډ کړل. وی د نبی علیہ السلام د هجرت د موقع ارمان نن پوره کوم. هغې فرمایلي سراقه ته چې ستا په سر د کسرا تاج او لاس کې د هغه بنګړي وینم. هغه ته تاج پوشي وکړه، هغه تاج یې ورته په سر کړ. او بنګړي د سرو زرو سړي له منه دي، حرام دي، خو صرف د حضور پاک د خولې وینا د لږ ساعت دپاره درته اچوم. دا تاج د مبارک او دا بنګړي د ستا مبارک، د هغې یو پیشنګویو د حضور پاک. خو خبره مې دې پورې کوله چې هغه اس سمم لون نه شو، د ټولو اسونو بل طرف ته پورې وتل. دا شوي دي. امام شافعي رحمت الله علیه د مامون الرشید زمانه کې یو لویه مسله و د قرآن شریف متعلق او ډېر لویو امامانو له سزاګانې ورکړي دي. امام شافعي صاحب ته وی موږ سره مناظره او بحث وکړه، ډېر زیات هوښیار و. هغه لاړ او د دریاب د پاسه وی زما مناظره به د دریاب د پاسه کېږي.
زوم په دریاب جانماز غړم کینم بپې او ترې د خپل معتزلي ملا م راولې چې ما سره په دریاب کینی هلته به خبرې کوو هغې نه خو هغې یېرېدل وي دا چېرته کېږي د مارونو هغه حضرت بانډیسي به ته او بسم الله به وې او په دریاب به پورې وته او بسم الله به په دریاب به را پورې وته او خوشحاله مولانا صاحب خره ډېره موده پسې راته دم وخوړ خو بیا هم ښه ده د ډېرو پیسو نه بچ شوم مولانا اشرف علي صاحب لیکي یو ځل یې د مولانا صاحب د دعوت وکړو مولوي صاحب ما سره به ځې ډوډۍ به راسره خورې ډېره ښه خبره چې ورسره روان شو دریاب له ورسېدل نه مولانا صاحب ودرېده چا چې ورته را دم په جومه کې خوړلی بانډیسي ورته وي مولوي صاحب راځه که وی کم خوا په دریاب پورې وځو که نو صبر وکړه چې کشتی خو راشي که نه مولوي صاحب تا چې ما ته هغه دم خولی و زه خو هغه بسم الله ویم او دې طرف نه م پورې وځم او د هغې طرف نه م پورې وځم دا دم تا راته خولی دی او خپه مې م نه لمدېږي مولانا صاحب ورته مونږ غر کې که زمونږ په سر دی چې د پیسې اخیستې دي ما ته دې لوبه جوړه کړې ده نه دا دم خو راته تا خولی دی نه یاره دا خو آصف مونږه ویلی دی نه ته راځه زه مخکې کېږم ښه ده ته مخکې شه چې بانډیسي بسم الله وي او مولانا صاحب یې د لاس نه نیولی دی اپې نیغ روان دی دیم پوه شو چې وایي واقعي کمال خو پکې شته بانډیسي مخکې د ملا صاحب یې د لاس نه نیولی دی هغه نیغ روان دی د خپې روړ وړه چې پې په پورې ایسته ځان سره دم خولی چا دی چې چا خولی دی د هغه یقین او عقیده برابره نه ده اپې نشي تلی چا چې اورېدلی دی اگر که بانډیسي دی د هغه یقین او عقیده پې برابره د هغه پې د پاسه نیغ پورې وځي زمونږ په دې علاقه کې یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي هغه سره یو اجازه وه دا زما چې شمدید خبره ده د دې جومات خبره ده هغه سره یو اجازه وه او هغه اجازه داسې وه چې هغه به زمونږ باباجي له راته د هغه د دې کونډو بیماري وه نو هغه له به یې هغه خپې دمولې نو هغه به لور سور که اوس مړ دی د دې حاجي صاحب دی د دې حاجي آباد د دې حاجي صاحب دی په مریدیه کې سید احمد شاه نوم یې په مردو کې هغه به دا چلو که چې لور به یې سور که او داسې به یې سور که چې دا رنګ به بلکل بدل شو بیا به هغه لور راواغېشت او په دا ژبه به یې داسې ومږه په خدای یقین کو زمونږ مخکې او د ژبې به یې داسې لوخړې ووالې یو سرخ به یې وکړ بیا به یې هغه لور راواغېشت په دې پونده به یې مږه او دې پوندې به یې لوګي کول هغه پونده به یې راواغېشته او زمونږ د باباجي په دې پونډۍ به یې کېښوده او هغه به ورته ملاستو ما باباجي ته ویم تا په دې کونډۍ چې دا خپه کېږي نو څه تکلیف شته وی دومره زور راکوي لکه چې زما په دې وجود کې دا اور را دننه کړي او یو ورځ پس بیا د هغه کونډۍ نه بیا هغه اوبه روانې شوې د اجازه زمونږ کلي کې یو بل حاجي صاحب په زیرګل حاجي صاحب تاسو به ډېرو نومونه اورېدلي اوس مړ دی خدای دې وبخي د علیجان کلي کې اوسېده هغه سره م وه نو زه په زیرګل حاجي صاحب پسې لاړم مې ماله د اجازه راکړه وی ډېره ښه کلمات یې راته وښول دا د جمعې په شپه 1500 کرته ووایه ومې وی چې بیا لاړم چاړې راواغېسته او په اور کې کېښوده او خیمه دې داره سره کړه ما ته دا په ژبه راکاږه دغه یوه ژبه ده که دې نه دې خلاص کړو بیا به څه کوو خلک خو په لور خدمت کوي په چارې کوي په سسکوره کوي زمونږ همدغه یو ژبه ده او دې هم خلاصې ما ته وی نه مې پوندې پورې راکاږم ما ته وګورې که پوندې دې یوړه سوځی دی لاول به په ژبه راکاږې چاړې راواغېسته سره وه او چې د ژبې پورې به یې ویله کش ورکړه نو زه به یو ګز وروسته شوم داسې لوخړې به یې وکړې وی شا به دا ما راښکه او دا ټکي ووایه او په ژبه راکاږه ما وی قلار کښېنه نه په قرآن کې شته چې په ژبه چړې راکاږه او نه په حدیثو کې شته وی ته دم زده کې مې دم زده کومه خو ژبه باندې چېرته راکاږم زما هغه یقین نه مې شو راښکې مې نه شم راښکې مې په پونده راکاږم ځکه کشې ورکه خو پونده علاج به وکړو ژبه وسولېده نو دې سره به څه کوم دا عقیده درونو ګورې یقین دې مضبوط د چا دا یقین کمزوري د چا دا یقین مضبوطي د چا زړه کلکي یقین مضبوط دی د چا زړه کمزوری دی زما زړه کمزور و ټینګ ورته نه شم د هغه زړه مضبوط و کلکو الله ګوارې ګورې په دې منبر درته خبره کوم
سورت فاتحه حضور پاک مبارک فرمائی پدے کی شفا دا حضور پاک دروغ نوئی دا زمون ایمان او زمون یقین دی یو صحابی دی نبی علیہ السلام مبارک دا نبی علیہ السلام نے صلاۃ حاجت وورید چې 2 رکعات نفل څوک کہ اللہ بے حاجت پورا کړي کور تراغه بی بی ته وی ډوړی راوړه بی بی وته وی ډوړی خو نشته تا سره وړي لاړو د حضور پاک د وینا مطابق په جمعات کې 2 رکعات صلاۃ حاجت وکړو کور تراغی بی بی ته وی سشتا او تا سره لګلی دي تشتور کور تراشه او سشتا سدی بیا لاړ بیا 2 رکعات صلاۃ حاجت وکړل خدایا ستا د خپل پیغمبر نه مې اوریدلی دي زم ناریم او زما خد او بچیم نار دی او مال بروزی راکې چې کور تراغی خده سشتا که نشتا خد وتوی او تار سره وړي دی وګوره څه دی وړي خد سشتا وی سړی ناشنا قصه شروع ده هغه څنګه راشه وګوره میچن تاویږي او اوړه تیرا بیږي او چې دا کور سونه لوخي مې ته ډک کړل کور کې بل لوخي نشته چې دا وړو نه ډک کم او بل قصه دا اور بلیږي په تنور کې ډوډۍ پکې پوری کیږي مورا نړیږي ټول کور مې دا ډوډو ډک شو دا هغه 2 رکعات صلات حاجت برکت دا هغه یقین جوړو چې دې کې دا کمال شته چې راغی میچنې پل ورغې ورېږه وګورم چې دا غنمو دا لار ورته د کم ځای نه را روانه دا سرو زرو د چرګې هغه د هګۍ قصه ده که چرګې لاړه کړه هر څه ختم شو زه ګورم چې دا دانې د کمې را روانې دي خو چې پل یې ګوتې یوړه میچن ودرېده لاړ حضور پاک مبارک لا نبی علیہ السلام ته قصه وکړه صاحب دا چلو نبی علیہ السلام فرمایي ګوره ستا په هغه 2 رکعاتو یقین برابر او بیا چې میچنې پله دې ګوتې یوړې نو هغه یقین دې بل خوا لاړ چې ګورم چې دا کوم ځای نه غنم را روان دي وی زما د قسم په هغه ذات چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده که د میچنې د پله دې ګوتې نه وې وړې تر قیامته پورې به دا پل ګرځېده اوړه به یې راغورځول او تنور به ډوډۍ درکولې دا حقیقت دی سورت فاتحه کې شفا ده خو عقیده ولا پکار درته خپل چې شمدید خبره کوم پروس کال زه حج ته تللی ومنو یو ملګری مونږ سره پروس کال نه بل کالنۍ خبره ده هغه بیمار و تبی و او داسې تبی شو چې حج را نږدې شو جړل غریب او مونږ سره په ګروپ کې 3 ډاکټران 3 واړو ولا مختلف سپیشلیست ډاکټران داسې علاجونه ولا وکړل چې ستنې انجکشنې ولا وا دارو ورکوه او سړي ته به نه کبیږي زیاتیږي او ما ته ویې مولوي صاحب زه جومبرمه او د مرګ نه علاوه دا چې حج رانه پاتې کېږي داسې د ګوتې په شان غریب راوخت د مردان ما لکه تا خو ډاکټري علاج مکار سره وکړل زه راته یو علاج ښیم خو چې زه راته څنګه وایم په هغې به عمل کوې هله مې الله راوستی وی وایه مې داسې کار به وکړي چې زمزم او به ځان ته کېده زمونږ بلډینګ ته به یو شنه ټپکو داسې اوږده 2 لیټره وي لا زیاته هغه دې بلډینګونو کې هر بلډینګ ته یو کار خیر سړی دی هغه دا خدای د هغه نه دا کارلي چې څومره جانې بلډینګونو ته یو ټپکه ځي یو نه ډېرې ځي مې دا یو ټپکه ځان ته کېده زمزم او به بس کې حضور پاک فرمایي الزمزم لما شرب له چې د کم مقصد دپاره زمزم اوس کې الله به د هغه مقصد دپاره ستا دغه کوي پوره کوي خو یاره یقین به ساتې چې دا زه څکم چې زه پې جوړېږم او بل نبی علیہ السلام فرمایي دومره بس کې چې پختی دې پې راوپړسېږي مونږ خلک لږې سکو ډېر سکې نه شو د یو ګیلاس او 2 نه هغه زیات څوک سکې نه شي ما هغه ته داسې ونه وې ما هغه ته وې چې ګورې که زه راته کومه نسخه ښیم په دې طریقه سکې شي نو سکه دومره زمزم به سکې چې ته پې الټی وکې مې که د پښتو د پړسو بوی خو 2-3 ګیلاسه بوس کې چې د مالو ډک شو مې الټی به پې کې دونه بس کې ما ته وی یاره بس په دې ورله او هلک ته مې ټپکه ورته کېده هغه ورته جګ ډکاو زه لاړم مانځله ماسخوتن چې رالم نو کاونټر سره به زه ناست وم که څوک د مسلو د دیني تپوس کوي دې راته مخکې ناست او یو جانماز یې تحفه کې اغېښتلې ما له یې ښودل چې زه کېناستم حیران شم چې دا خوار خو د کټه د پاسېدو نو مې لکه څنګه شوې ما ته یې خدای جوړ کړم مې پسې ټیک شوې ما ته ویم په هغه زمزم وی دومره مې اوسکلې دومره چې الټی رالې او ډېر زیاتې الټی مې وکړې او په الټو کې رانه دا ګندونه پرېوتل
دوباره مې بیا وسکلي وي تا یو ځل ویلې وي ما دوباره وسکلي بیا مې الټی کړې او په درېیم ځل مې بیا وسکلي دونه مې وسکلي چې بیا الټی رانلې وي حقه چې پاسېدل یم دا دې وي حرم کې به د ماسخوتن مونځ مو کوراله دا سړی م درته خولی شو او بله حواله در کوم زما یو دوست ډاکټر بخبیلند مردان تپوس ته وکړې هغه ماته ما په مولانا صاحب یو بل تجربه وکړه په زمزم یو سړی سلسل البول و متیازې چې ته زیاتې ځي باندې سړي متیازې نه ټینګېږي متیازې بیږي نو اوس متیازو والا له خو چې اوبه ورکوې خو نورې زیاتېږي که علاج به ضد شو متیازو والا له ته اوبه ورکوې نورې زیاتېږي ما چې زمزم وسکه او ستا هغه طریقه مې ورته وښوله چې وروره دونه بس کوي چې الټی پې وکړې ما ته یې ورشه وګوره هغه بیګې د متیازو غورځولې دی نیغ روان دی حضور پاک او الله دا زمونږ یقین دی زه به هم دروغ وویم ته به م ووایې بل سړی به مو دروغ لویه ګناه ده خو دا زمونږ ایمان دی د عقیدې خبره ده اسې خبره نه ده چا صفت نه کوو د عقیدې خبره ده چې خدای او د خدای رسول دروغ نه وایي نو حضور پاک فرمائی چې سوره یاسین سارلو الله به حاجت پوره کوي حضور پاک فرمائی سورت فاتحه په دې کې شفا ده سورت واقعه دا چې یو سړی لولي الله به فقر او فاقه لرکوي او تبارک الذی چې یو سړی لولي د قبر د عذاب نه به الله خلاصوي دارنګې ډېر صورتونه دي او د هغې ډېر فضیلتونه دي نو د قرآن شریف په وینا کې په خدای قسم ډېر لوی برکت او ډېر لوی خیر دی مزه پکې څومره ده خوند یې څومره دی قاري صاحب چې اوس تلاوت کو سیف الله قاري صاحب څومره خوند یې کو او قاری عبدالباسط صاحب کیسٹ چې تو لګې څومره خوند کوي یو خشته قاری او حضور پاک مبارک چې به د قرآن شریف تلاوت کو الله اکبر چې د مکې کافر به ورته ودرېدل او غوږ به ورته ایښوده نو دې کې به خوند او لذت وکړه الله دې مونږ او تاسو جنت ته بوتلی کړي احادیثو کې مرادي او قرآن شریف کې مرادي جنتی لبا اللہ پا جنت کے ہر سور کی چرا دڑ کی تیریگی وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ دا سلے اڑو چرے سغوار غب اللہ درکے دا ہر جنتی پا کور کے بسلور ولی بیگی یو بدا شاتوی یو بدا سوچا پیو بی او یو بدا خالص و علو بو بی او یو به د شراب وي خو د خوند دپاره به هلته شراب څکي خلک د دنیا په شرابو کې سردردیم شته او نشم پکې شته چې څوک یې اوس کې غل متیازې ته بیږي د جنت په شرابو کې به صرف خوند بی لذت بی پکې سرخوږي قرآن شریف کې الله وایي او سرخوږي به هم پکې نه وي او بېهوشي به هم پکې نه نشه به پکې نه د حضور پاک مبارک نے او صحابي تپوس کوي وی صاحب په وله کې خو دننه خټئ او کانی پکی وی په والا کې خوندم کوي چې په دې کانو کې اوبه رواني شرړار کوي د جنت په دې والو کې شته وی او هغې کې به کاڼي وي خو هغه به زمرود او یاقوت او مرجاني او په دغه والا کې چې کومه خټئ هغه به مشک او عنبري یو صحابي تپوس کوي وی صاحب په جنت کې دوړه شته وی او خو د جنت دوړه به زعفراني الوزي خوشبویي به کوي یو بل صحابي تپوس کوي وی صاحب په جنت کې کر کروندشته غنم به پکې څوک کري جوار هر قسمه تپوسونه صحابه کوي وی او یو سړی به د الله نه غنم وغواړي چې خدای اړه مې شوی دی زمیدار بابا بی غنم کرم الله به تخم ورکړي ځمکه به ورته وښیي دی به تخم وکري وی هغه تخم به د رب په سترګه کې زرغونم شي لوبم شي او هغه به دانیم شي او لکه د غرونو په شان غنم به تې ودرېږي الله به ورته وایي چې والا بني آدمه کمبخته پیسم نه مړېږي تیاره ډوډۍ درته میلاویږي او تیار خواکونو بیا هم غنم غواړئ کټ کې به ناست دی چې کومې میوې ترې زړو شي او میوه به څانګه راښکته شي او دې خولې له به دې راورسي نه پې دوړه شته خاوره نه پکې څښا ځای شته چې د چاته دی د دوکاندار نه دی اخیستې نیمه به غورځئ او نیمه به خورئ دا پکې نشته او نه پکې دننه هډوکې شته چې ورېږه هډوکې مې چې د په مری کې وننښلي او نه پکې دا شته چې دا میوه او دا به له خېټه خرابه کړي او له دې نه مې پرهیز دی او بلډ پریشر مې دی او د زړه بیماري مې دی او شوګر مې دی دا قصې دی هلته نشته ټول به په روغ صحت یې الله دې بوتلی کړي د چا به بیماري نه د چا به پرهیز نه
نه پکې لوږه شته او نه تنده شته، نو خلک به دا خوراک سله خوري، دا به د خوند دپاره خوري. لکه سړی په ډوډۍ موړ چې د هغې نه پس هم میوه خوري، او په تندې مړی تندې نی او بیا هم د خوند دپاره شربت څکي. د جنت خوراکونه اوبه چې خلک استعمالوي د لذت او د خوند دپاره به د موړوالي دپاره نه هلته نه سړی اوږې کېږي او نه تږي کېږي. او چې سړی ډېره موړ شي یو اګرمې به وکړي بیا به ضرورت محسوس کړي. او د دې وجود نه چې دلته خوله وځي څښا بینتې دي، په جنت کې چې د نه په وجود نه خوله وځي هغه به خوشبویي کوي. بیبیانې به خدای دې جنتیانو له ورکړي، کم از کم 2 یا بیبیانې، او دا خپلې ښځې به سردارانې وي. د دنیا دا ښځه به ستا د جنت د حورو سرداری. ما په ترجمه کې دا وی، یو سړي راته وی صاحب د دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو، دا به راسره هلته مي. دا به هلته بلاګانې نه وي، دا به هلته نیکانې او صالحات به دا به پاکې وي. ته عبادت کې ته جنت ته ځې، ولې دوی به دوزخ ته ځي؟ څه دوی به هم جنت ته ځي که نه؟ ښځې به در سره دا به د هغه حورو سردارانې به، او دا به خشته ښځې مزېدارې به شي. عربا اترابا، ستا هم زلف وی هم زلف، او هره ښځه به د هر وخت پیغلی نوې واده شوې. او حدیث پاک کې راځي وی دومره خشته و خوبصورته به چې د وجود دننه نلې به د بار نه ښکارېږي، او کم سرپیچک او لوپټه چې په سري د هغې قیمت به دنیا او چې دنیا کې څه دي د هغې نه به بهتري، او کمه خوشبویي چې پورې کوي د یو نوک برابر خوشبویي په دې نوک چې څومره راځي، که دا دنیا ته راله د خوشبویۍ نه به څوک ژوند تېر نه کړي. او که یو جنتي ښځې دنیا ته خپل مخ راښکاره که د انور او د سپومۍ رڼا به ورته بیا نه ښکاري. دا د جنت خوشحالی بی. جامې به راته څنګه میلاویږي؟ د انارو په شان بوټې بی، انار به ترې روشوکې، څه به د خوراک دپاره سره جامو دپاره چې ټس ورکې په منځ یې نیم کې دننه به د ریخمو جوړه ترې روځي، او ستا په وجود فټ جوړه شوې، دا نه چې لستوڼی اوږد دی او ګریوان یې تنګ دی او ارت دی او پرتوګ خو یې راله بل شان جوړ کړی دی. د ټولو جنتیانو یو شان وجود، یو شان قد، یو شان جامې اعلی مزیدارې د ریخمو خشته. خدای دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. څه چې دې له غواړي، لنډه خبره دا چې څه دې له غواړي هغه میلاویږي. نسوار به پکې وي که نه؟ هلکه وي زړه چې څه غواړي زما اړه کې نسوار تېرېږي، چرسي به وي زما خو د چرسو نه بغیر ګزاره نه کېږي. اپی بي مې وایي ما ته به پکې خپل دارو میلاویږي او که به نه میلاویږي. او پوډري به م وایي هلکه زما هغه پکې څه شو، زما پوډر. یاد وساتئ رونو چې کم ګنده څیزونه دي هغه دې په اړه کې نه تېرېږي. دا لنډه خبره ده. که د چا اړه کې تېر چې زما بچي وشي دا به اړه کې نه تېرېږي. پردی ښځې ته کتل به اړه کې نه تېرېږي. بدعملی ته به اړه کې شوق نه راځي. پوډرو ته پوډریان به ورځي، خو وروسته داسې زر به هم نه ځي چې مسلمان مړي چې هلته یو ډبی نو هله به ځي. او دا نسوار هلته نسوار مسوار پکې نشته، او نه پکې سګرټ شته. څښا څیزونه په جنت کې نشته، او نه به څښا څیزونو ته د چا په اړه کې شوق راځي. دا یاد ساته. خدای دې د دې نشو نه هم تاسو وساتي. دا ګنده څیزونه دي، نسوار او سګرټ او پوډر او چرسونه، دې نه هم خدای ساته. زمونږ په کلي کې یو پوډري و، اوس مړ دی. راغې پلار ته کېناسته. دا ګوره رښتیا خبره ده، څه لطیفه نه ده. بابا دا کټ دله چا سوري ته کړی نه دی؟ هله را په اوږه شه چې دا کټ دله سوري ته کم. پلار یې شکرونه وستل چې نن مې شکر دی بچي تپوس وکړو چې دا کټ مې سوري ته کوي. دا په شی کو او په درشل یې کېنو، بابا ورېږه چې کټ دله سوري ته کم. چې یې په درشل کېنو او کټ یې نیغ یوړو بازار کې خرڅ کړو. جنت کې به پوډري و که بني، ته لا اول خو ورورسه، وروسته به خبرې کوو. نشه چې پیغمبر حرامه کړې ده نو نقصان دی پکې. چې پیغمبر کم څیز ته حرام وایي نو هغې کې به نقصان یاد ساته. او خدای چې کم څیز ته ناجروا وایي هغې کې به ستا د وجود فایده نه، هغې کې به نقصان. خدای هم د نشو تماشو او د دې بدعملونو محفوظ وساته. نو جنت کې چې ستا پړه کې څه راځي الله به درکړي. د دنیا د هفتې په برابر ځکه په جنت کې ورځ شپې نشته، یو شان ورځ ده. دا خلق به یو ځای را جمع شي، څوک د نور په منبر، څوک د زمرودو، څوک د یاقوتو، څوک د سرو، څوک د سپینو زرو.
رب العالمین بوتا خپل دیدارو کی ځان بوتا خی وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة چې دی د الله یو سیکنډ دیدارو کی یو سیکنډ د سترګې د رب برابر نو د جنت د او یو زرو کالو خوشحالی به تیری شي دور خوان به پکې چې راخواره شي د هغه ملاقات نه او کور ته راشي بیبیانې به ورته وایي سړو نن خو ډېر خشته یې خوشبویي ده نه ځي نن خو څه بل شان خشته یې دا ولې وی تاسو خبر نه یې خشته به نه یو ښکلې به نه یو مونږ د رب العالمین سره ملاقات کړی او د دنیا د هفتې په اندازه به ټول جنتیان یو ځل د رب العالمین دیدار کوي الله دې زمونږ نصیب کړي درون یو ځل به دا جنتیان مخامخ شي او الله ته به کیني الله به یې تپوس وکړي جنتیانو وایه څه خوشحالي م پړه شته نه خدایه وګوره سوچ وکړې څه ارزو شته تمنا خدای چې څه غواړه میلاویږي ډوډۍ اوبه بیبیانې ستا دیدار پکې کم هم میلاویږي نه یو نعمت پاتې دی هغه نعمت لا تاسو ته نه دی میلو خدایه به څنګه سوچو کې تمنا وکړې زمونږ ذهن کې نه تېرېږي الله به ورته چپ شي غوږ کېږدی نو پروردگار به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت ورته شروع جنتیان چې ووري د دې نه مخکې چې د جنت څومره خوشحالۍ دي به تیری شي او رښتیا چې تلاوت د قرآن شریف او د پروردگار د طرف نه اواز د الله او زه پکې طالبانو ته کله یم چې بیا صورت رحمان وایي چې څونه خوند به کوي ښه دی کې یو بله نکته اوس وغوره قرآن خو په مونږ ته نازل دی نبی علیہ السلام ته حضرت ابراهیم علیہ السلام د پاره نور صحیفې وي آدم علیہ السلام د پاره نور موسی علیہ السلام د پاره بل کتاب داود علیہ السلام د پاره بل کتاب زمونږ د هدایت د پاره نازل لیکن په جنت کې جنتیان خود آدم علیہ السلام زمانې نه والا تر قیامت پورې به ګورې د ټولو امت ته ټولو جنتیانو ته که آدم علیہ السلام امتیان دي او که د ابراهیم علیہ السلام او که د نوح علیہ السلام ټولو ته به رب العالمین د قرآن شریف تلاوت اورئ دی خوند یې وړو اوریدو کې سونه خوند وهذا کتاب انزل الله مبارک او چې د یاد کوته حافظ جوړ شوی دا سونه برکت حضور پاک فرمایي لو جعل القرآن في إهاب ثم القي في النار محترق که قرآن شریف په یو سرمن کې ونش او بیا دا سرمن اور کې وغورځي سوځېږي بنه دا طالبان په موږ سوال کوي چې قرآن شریف خو اکثر خلک تاویز کوي او په سرمن کې بند کوي هغه اور ته غورځي سوځېږي نورونو احاب په عربی کې د کچه سرمن ته وایي د انسان دا سرمن د دباغت نه مخکې چې دا کچی او د نار نه د جهنم اور مراد دی نو که قرآن شریف د انسان په سرمن کې برکې او د انسان یاد کی حافظ شي او دی د جهنم اور ته غورځي نو دی به سوځېږي نه او بل حدیث کی راضی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل وی زما په امت کی دوړلې دي چې دا ډېرې بهترین دي یو هغه خلق چې د هغې په سینو کې د الله قرآن پروت دی او یو هغه خلق چې د شپې پاس یو خپل رب ته په سلګو سلګو جاړي خو یاره چې قرآن سرمن کې بند شي سینې ته کوشي په خولې نه ګورې لکه نبی علیہ السلام فرمایي وی آخر زمانه کې به یو قومي یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم قرآن به په ژبه لولي لاندې به نه کوزېږي په ژبه به یې پړه کې بني نو خدای دې قرآن زمونږ اندامونو زمونږ له تکوس کړي خیرکم من تعلم القرآن او علمه حضور پاک فرمائی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن د بل نه زده کي یو روایت کې وعلمه بلکې او علمه یې بل توخی یې زده کي یې بل توخی او چې دا ما کم آیت تاسو مخکې ولسته دو آیتونه د قرآن شریف کې یو ځای کې هدل للناس دی چې قرآن شریف د انسان د پاره هدایت دی او دې ځای کې راځي سورت بقرې په دی اول کې چې هدل للمتقین څه مطلب چې عام انسان د پاره د هدایت ذریعه ده خو چې د انسان په عمل وکړي او د هدایت سرچشمه وګرځي نو بیا ردنه الله متقی جوړي پرهیزګار ته جوړیږي که اساسو قرآن شریف راوالی او دې خپل سینې پورې پیوس کی
قسم دې دام د ثواب ذریعه ده، په دې الله ثواب ورکوي. ډېرې کشتۍ خدای پاک د قرآن شریف د برکت نه د غر کېدو نه بچ کړي دي. او په اخباراتو کې اکثر راځي اکسیډنټ وشو او یو سړی چې هغه سره قرآن شریف په خدای بچ کړ، بار بار راځي. او ډېر کورونه چې په اور ولګي پروردګار یې د قرآن شریف د برکت نه د اور نه محفوظ کړي. او ډېر کورونه په زلزله کې خدای د قرآن شریف د برکت نه محفوظ ساتلی دي. نو قرآن شریف د پاره دا کافي ده چې دا د الله خبرې دي. او د یو عظیم پیغمبر د امت دپاره او په یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو عظیم فرشته چې حضرت جبریل علیه السلام دی، د هغې په واسطه رب العالمین نازل کړی د رمضان په ډېره عظیمه مبارکه میاشت. نو کوشش وکړئ ورونو په خپل هم د قرآن شریف تلاوت کوئ او خپلو بچو ته هم قرآن وښایئ. بچی په قرآن پوه کې زمونږ خلک مونږ بچی په خپله نافرمانه کړل. د بچو نه مونږ خلک شکایت کوو که نه، یاره جي زوی مې قدر نه کوي او زوی مې ادب نه کوي او زوی مې احترام نه کوي او جګړې را سره کوي. دا زمونږ خپل نقصان دی. مونږ خپل زوی ته خو د قدر لار ونه ښوله. مونږ ورته قرآن ونه ښو، مونږ مدرسې ته به ونه ته، مونږ ملا صاحب سره کېننه و چې ورته ښه اخلاق وښی. کم بچی چې د قرآن زده که، یاد یې که، یا عالم جوړ شو، قسم د آخرت کې هم ستا فایده ده او په دنیا کې هم ستا دپاره ډېره لویه فایده ده. دا یاد ساته. مونږ بچی ته غټه بسته په شا کړو، د انګریز لباس ورته واچو، شا به بچی ګورې خر چې د خره کم یې غوږ یې د پرې کولو دی. هغه تربور ترې وګوره څونه پیسه ګټي، تکړه شه ګوره چې ته د هغه نه زیاته وګټې. دا چله مو ته ښولی. بیا نه حرام ګورې او نه حلال ګورې، په یو طریقه پیسه پیدا کوي. دین هم ورته ونه ښو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو سړی راغی، حضرت عمر ته شکایت وکړ، وی زوی وواله مه ګوره سر نه بیوینې بیږي. زوی ولې ووالې؟ وی صاحب کوته کې راله سر لره وبرو، ورشه وی زوی حاضر کې. چې زوی یې راوسته مخامخ ودرېد، خپې د خپې د خټو د خاورو ډکې دي، تکې تورې او لاس کې ورسره غټ کوتک دی، لکه دا د میخو والا چې غټ کوتک ګرځوي ګجران، او څښا په بد شکل، سرتور سر او ګنده شکل. وی دا دې زوی دی. وی ته دې خوا راشه هلکه، ستا څه نوم دی؟ وی زما جعل. جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي. ګونګټ دا یو باورۍ کې نه په ګلونو ګرځي، یو ګونګټي هغه د دې سوټي نه فوټبال جوړ کړی په دې سپېمه ډغه راورکوي. وی دا نوم دله چې ایښی دی؟ وی دا مې دې پلار ایښودی دی. هلکه تا په عقل کې چې ته خشته نوم نه راته چې د ګونګټ نوم دې ولې ایښود؟ جوړ د پیغمبر نوم تا ته نو معلوم، چې د صحابو نوم درته نو معلوم، د حضور پاک نوم به دې ولې ایښی؟ کمبخته جوړ ګونګټ نوم دې ولې ایښی دی؟ وی ښه دا پلار دې وولې؟ وی صاحب زه خو چې څنګه لوی شوی یم او پخه به د پیم، نو دې پلار راله ګډې چیلی او دا غټ خره را کړي چې دا په ځنګل کې سره وه او خان. نو ځنګل کې هغه ګډې چیلی او خان سره وم. مونځ کې مونځ جي څه ته وایي؟ مونځ یې نه پېژنده. اودس کې یاره جي اودس څه ته وایي؟ نه مونځ پېژنم نه اودس پېژنم. دقه غټ خرې را کړي دي او خان او ګډې چیلی په ځنګل کې سره وم. نو دې پلار راته چل خولی دی چې دا دوه خره کله په جګړه شي، او واقعي د خرو جنگ ما لیدی دی. یو ځای کې مې شپه وه چې بیابان کې ودومه او سار چې پاڅېدم نو ماشومانو خره جنګول. وایي خدای دې د هغوی د جنګ نه ساته. مونږ وایو ګندې په خپر وانې کوي، شاته لته وایي هغه خر چې به په بل خر چک ولګوه بل به ورته براندې والي، بیا به یې پرېښوده کوم ځای. نو د دوه خره چې کله په جګړه شي نو دې پلار راته چل خولی دی، نو زه کوتک اوچت کم او دا سر لی وله راوبروم، نو یو خو تښتي بل خو تښتي. دا لار راته د خولی ده. وی نن چې کور ته رالم د ما مور او پلار په جګړه شوي، دا بابا مې او بیبی مې په جګړه شوي. نو ما ورته ډېر نصیحت وکړ، یو بل ګریوانونه نیولي او یو بل یې ټسول. نو بس هغه چل راته د خولی د خرو والا کوتک مې اوچت کړه، د په سر ور برابر شو. چې مې ووت د اخو دا انګل منډه کړې، بیبي اخوا منډه کړې. عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ولوي وی چې څه دې خولی دي همغه در سره کوي که نه؟ تا دې راوستې د جومات ته اودس دې ورته خولی، د مونځ په چل دې پوه کړی،
دی به دې روستې مونږ به ورته د حضور پاک حدیث خولو چې مور څه ته وایي پلار څه ته وایي د پلار څه حق دی د مور څه حق دی د ګاونډي څه حق دی پردي مال سره به څه کوې خپل سره به څه کوې دی نه دی خبر روانې ټول ستا دی دا حقیقت دی رونو زمونږ په کلي کې یو سړی مور یې راغله بوډۍ سپین سرې لاسونه یې تړلي لاسونه او په دې مخ باندې هم د وینو داغونه او جړل یې ما ته وي زوی والم بهر کیف هغې ته مې وویل ګوره روانې ټول ستا دی تا دا زوی چې ماشوم و نو پټي ته یې په منډه کړی دی چېرته دې نه یې راوستې مونږ له چې دې بچي ته مې قرآن وښایه چېرته دې نه دې راوستې چې ده ته دین وښایه او ټول عمر به نیکبخت اوس د خدای وبخي مړه ده ټول عمر به پپیو کې اوبه اچول او د دې بچو دپاره د خپل خیرت برباد کړی دی تشې اوبه دې په خلکو خرڅې کړي دي ازوی مې وله راوغوښته ظالمه دا ظلم دې ولې کړی دا خو دا مره بوډۍ ده چې دې له د چا لاس ورته خو په یو دیکه غورځېږي نو ظالمه دومره دې والې ده چې لاسونو خپې دې پړسولې دي هغه بچې ما په دې خپلو سترګو ولي دغه زوی چې ناجوړه شو لیوني سپي چې چلو لیوني سپي او ما لیدلی نه دی خو خلکو دا قصې کولې ځکه زه بیا تپوس ته نه وم ورغلی خلکو راته وی چې دننه د خېټې نه د کوترو چینګار خیجي نو ټیک ده که اولاد د مور پلار نافرمان یې هغې له الله سزا ورکوي خو غلطي د مور ده چې قرآن یې ورته نه دی ښولی دین یې ورته نه دی ښولی نو بچو ته قرآن وښایه قرآن ورته یاد کې قسم په خدای په دې ممبر مې ته قسم وخوړه چې دا ستا فایده ده حافظ صاحب حسین علی صاحب مولانا صاحب چې د قرآن شریف تلاوت کوي د دې ثواب بچا ته رسیږي مولانا احمد علی جان صاحب مرحوم رحمه الله ته رسیږي که نه به رسیږي صفا خبره ده دی چې څومره تلاوت کي د هغه ورسره حصه ده د ده را والدې صاحب حصه ده ولې هغې ورته کښېنولی دی تا بچې چې تلاوت کوي ته به په قبر کې پروت یې فایده به تا ته رسیږي ته به په آخرت کې پروت یې دی به تلاوت کی فایده به در رسیږي نو بچو باندې قرآن یاد کې قرآن علم پې وکې د قرآن شریف تلاوت پې وکې جومات ته یې راولې دغه ستاسو فایده ده یو لوی بزرګو په بني اسرائیلو کې نیک سړی او بزرګو هلته به راهبانو لکه زمونږ نیکان خلک یي څوک ورته عالمان وی څوک ورته مشایخ وی څوک ورته اولیا وی او د عیسایانو د نبی علیہ السلام د زمانې نه مخکې چې به د هغې کم نیکان خلک وو هغې ته به راهبان وی هغې چې به کم کار کو هغې ته به رهبانیت وی د هغې کار زمونږ نه ډېر سخت و ځکه هغې به اکثر په غارونو کې اوسېدل یا په جونګړو کې به اوسېدل نه به واده کو اوس هم د عیسایانو چې کم مولیان دي هغوی ودونه نه کوي په هغوی دا پابندي چې ته به واده نه کوې نو هغوی به ودونه نه کول د دنیا کار روزګار به نه کو او جونګړو کې به پراتو او خلقو ته به دا خوله چې مونږ خو الله یادو او مونږ خدای یادو دا به د رهبانیت د هغوی یو شوق دا به نومبې مرتبه وه دویم نمبر به داسې خلک وو چې هغوی به ودونه کول او ښځې به هم کولې هغوی به ځان له په خپلو ګرجو کې ناستو عبادت به هم کو او ښځې به هم وي بچي به هم دا به ورپسې په دویم نمبر وو هغوی به تورات او د انجیل تعلیمات خلکو له خول او دا ړومبي خلک چې دا کم راهبان به او پټ به په غارونو کې اوسېدل او په ځنګلونو په جونګړو کې به اوسېدل هغوی به نه چاته دین ښه او نه به یې د چا نه دین زده کو بس د هغوی به دا مشن و چې موږ بس الله یادو او د الله عبادت کو او چې چا به ودونه کول لګیا به هغوی به تورات او انجیل یو بل ته خو دا دویم نمبر راهب دا کم چې ښځې والا دی او دا خلکو ته ښودنه کوي نیک سړی دی ډېر زیات او خدای پاک ته ډېر تقرب حاصل کړی دی یو ځل د پیغمبر په ژبې الله ته درخواست وکړو چې خدای د زړه مې دا ارمان دی چې ته زما یو څو سواله قبول کا او سوال خو د انسان قبلیږي دعا خدای پاک قبلی خو د دعا د قبلیدو مختلف شکلونه دي حدیث پاک کې راځي چې یو سړی دعا کوي کله چې څه غواړي خدای ولا هغه ورکي دا یو شکل شو کله چې څه غواړي اول الله ورکي خو زر یې ورنکي څه موده پس یې ورکي مونږ خلک وایو
الکه جی دعا کوم او دعا مې نه قبلیږي. نه دا قبلیږي خو څه موده پس قبوله شي. لکه حضور پاک په مکه مکرمه کې د مکې مشرکانو کافرانو ته خیرې وکړې یو ځل، اسوال قبول شو خو څو کاله پس ښکاره شو په بدر کې هغه کافران پروردګار مردار کړل. نو کله چې ته څه غواړې زر درته میلو شي، دا یو شکل شو. کله چې ته څه غواړې څه موده پس به درته میلو شي. کله چې ته څه غواړې هغې کې به د خیر نی، د هغې په ځای به دله پروردګار بل شی درکړي، هغې کې به د خیر وي. مونږ خو په خپل خیر او شر نه پوهېږو. کله چې ته څه غواړې هغې کې به دومره خیر نی لکه پتا چې د الله را طرف نه کوم مصیبت راځي هغې کې څومره تبی وي، نو هغه دعا به دله خدای قبوله نه کړي، د هغې په وجه به دنه خدای هغه مصیبت رد کړي. او کله به دنیا کې هغه دعا ستا قبوله نه شي، اخرت له به دله رب العالمین وساتي. نبی علیہ السلام فرمائی اخرت کې د قیامت په میدان کې بعض خلق بی هغې له به الله نیکۍ او خوشحالۍ ورکړي. دوی به وی خدایه دا د کمې مونږ خو دومره عبادتونه نو کړی. الله به وی دا ستاسو دعاګانې وي چې ما نم دنیا کې غوښتلې، او تاسو به وی نه قبلیږي، عدله ما دیر ورځې له ساتلې وي، اوس به یې د نیکۍ او د ثواب په شکل کې درکو. وی دی به وی چې شکر دی خدایا، او چې د چا دعا په دنیا کې قبولی یاره ارمان که زمونږ دعاګانې هلته نه وې قبولې ښه به وې، اوس به راتره ثواب او د نیکۍ په شکل کې ملو شوی وي. نو د خپل پیغمبر په واسطه د الله نه یو سوال وکړه چې خدای زما یو څو دعاګانې ما له قبولې کا، خو چې زه څنګه غواړم اقسې راله قبولې کا چې زر غواړم چې زر حاصلېږي. خپل پیغمبر ورته وی تا د الله نه سوال کړی ستا درې دعاګانې الله قبولې کړي. دا د ښځو د فتنې خبره درته کوم. درې دعاګانې دې قبولې شوې، او چې ته څنګه وې هغسې به میلاویږي، او چې ته څونه زر غواړې زو هغومره زر به میلاویږي. سړی سور کې شو، خوشحاله شو چې زه درې دعاګانې قبلیږي. او د مسلمان دعا خو دی چې د خدای رضا پې غواړي که نه، یا د مسلمان دعا دی چې جنت پې غواړي، اخرت پې غواړي، دنیا هم غواړه خو ورسره اخرت غواړه. یوازې دنیا به ګورې په سوال نه غواړی. ښه قرآن شریف کې الله فرمایي کنا منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بعض خلق دنیا غواړي اخرت کې ولا خدای سم ورنکي، او بعض خلق وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې خیر خوشحالی راکې او آخرت کې خیر خوشحالی راکې او د اور نه بچ کې. الله د دې خلقو صفت قرآن شریف کې رستو کړي. زما یو ملګری هغه راته خبره کوله، یو سړی د بیت الله خوا کې ولاړو، ما سره حج له تلو. نو هلته یو مبارک ځای دی ملتظم ورته وي خدای دې مونږ تاسو ټول هغه ځای له بوتلی کړي. د بیت الله شریف د دروازې او د حجر اسود په منځ کې یو ځای دی، او د دعا د قبلېدو ډېر بهترین ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه دی د انسان دعا ډېره زر قبلېږي او ډېر په اسانه قبلېږي. نو بعض مسلمانان ورشي نو هغه یو لاس په هغه درشل مبارک باندې کیږي، او بل لاس د بیت الله په هغه دیوال کیږي، او دا مخونه ور پورې مږي والله ته جاړي. فقیر ببابک، خدایا یو فقیر او مسکین ستا په در ولاړ دی، ستا په دروازه ولاړ دی. خدایا اله دنه جدا کېږي خدای چې ته د ده دعا قبوله کې. نو هلته که سړي له دعا نم وردي نو ورته خدای را یادوي، او که جړا نم وردي نو سړي له جړا ورځي. نو ما ته دا ملګری وی د ما نه مخکې یو پنجابی ولاړو، بوډا سپینګیري چیچل مخ، هغه ولاړ دی او دروازه باندې لاس ښودی دی او داسې جاړي سلګی وی. زه ورپسې شاته ولاړ او زه ورته یم چې دې خوا شه، ځکه یو کس چې لږ ولاړ یا بل ملګری دې خوا شه چې زه ستا په دې ودرېږم. نو زه ټپوم په دې شا چې دې زر دې خوا شي. وی داسې ناشنا د الله صفتونه شروع کړل، جاړي خدای پاک ته یا الله تو بڑا مهربان کریم رحیم ذات ہے، لګیا یې د خدای دا صفتونه کړي. وی ما دې اړه کې وی چې یاره داسې کار دی چې دا دې څه دعا کوي زه به پې امین ویم، ځکه جاړي خدای ته. او کوم مبارک ځای کې ولاړ دی
راشه دا دی چې څه غواړي که نه بس دا ټک و غړپ او دعا قبلېدل ورسره سم دي ځکه ډېر په محبت او په ژړا کې او د خدای صفتونه کوي وی 10 15 شل منټه لګیا یې د خدای صفتونه تو بڑا مہربان کریم رحیم قادر بادشاہ وی آخر کی وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما ماوی چوز دل دا مخ د بیت الله په دا خوا کې وسوسه پیړی وامه ظالمه دونه د خدای ته وجړل جنت ته غواړه ته خدا او یو اتیو کال وی خدام غواړي خوبصورت او بیا نوجوانم غواړي نو خدای پاک خو دعا قبلې خدای پاک نسبت تم ګوري کنه نسبت ته ګوري دا خخته چې سړی په خخته لګی نو یا پکې منځ کې خټه لګی او یا پکې سیمټ لګی داسې نه چې خوره پکې منځ کې لګی نسبت خو به برابره کړ بعض خلک وی د خدای نه سوال کوم ما ته سوال نه قبلیږي څنګه سوال کوم لیلة القدر شپه د خدای چې یو د سرو زرو مولي زموږ په کور کې راووری نو خدای کولی شي لیکن څه نسبت خو پکار دی باران خو د اوبو کېږي اسی وایه چې خدای مال او دولت راکړي نو سوال با هغه کې په سوال ځان پوی که یوازې دنیا به نه غواړئ اخرت به غواړئ ښه دا د سوال طریقه ده او که دنیا غواړئ وغواړه خو اخرت ورسره خامخا وغواړه نو دغه سړي بزرګ هم پړه کې دا سوچ وکړو چې زه به د خدای نه په دې جنت وغواړم اخرت به وغواړم راغې کور ودانې سره بیبي سره مشوره کوي یاره ښځې کار وشو څنګه وشو ما خو د خدای نه سوال کړو چې د ما یو څو سوالونه قبول کا د پیغمبر په واسطه ما ته رب العالمین دا ووی چې ستا به 3 دواګانې قبلیږي چې ته څه غواړې بس 3 به مې قبلیږي که خیر انشاءالله او سلاس پې کو چې ځان لم پې څو غواړم او تا لم غواړم ښځه ورته څه وی وی سړیه ډېره ښه خبره ده یو پکې زما شو او 2 پکې ستا شوې ولې زه ښځه یم او ته مې خاوند دی 2 ځان له وغواړه او یو وی خدای ته په قلار کې نه ته به څه غواړې خدای خو نبی علیہ السلام فرمایي وی ناقص العقل او ناقص الدین ده عقل ام ناقص ته او دین ام ناقص ته هن ناقصات عقل و دین عقل ام ناقص او دین ده غالب او د اکثر په اعتبار ځکه بعضې ښځې وي چې هغه ډېرې عقلمندې وي او بعضې ښځې وي هغه ډېرې زیاتې دیندارې وي نو یو ښځې د حضور پاک نه تپوس وکړو وما نقصان عقل یو سړي تپوس وکړو وما نقصان عقلها و دینها دا الله رسوله د عقل نقصان یې څه دی او د دین نقصان یې څه دی وی تاسو نه ګورئ چې د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابري وی دا معلومیږي دا چې عقل کې نقصان دی نسیان پې راځي یېره پې راځي او ته نه ګورئ چې دا په میاشت کې په بعضې ورځو کې نه روجي نیسي او نه منځونه کوي چې خپله بیماري پې راشي دی د دین نقصان دی زما رونو نو ښځې ناقص العقلي نو ښځه ورته وایي چې یو دعا به زه غواړم دی ورته وایي داسې کار دی چې موږ به جنت غواړو د خدای نه خوشحالۍ به غواړو په قلاره کښېنه وی نه ته ځان لکه جنت غواړې او خوشحالي غواړې خدا یو به ماله غواړې زما هم حق منې که نه منې سړی را مجبور کړ ډېره ښه ده ته څه غواړې وی ما له داسې سوال وکړه چې ما نه خدای پاک د 14 کالو پیغله جینۍ جوړه کړي او خشته خوبصورته چې زما نه په دې وطن او په دې علاقه کې ښکلې ښځه بله ني سړیه چې زه خشته شم او ښکلی شم ته به هم خوشحاله مزې به دي یاره ښځې ګورې زم د 100 کال ویم او عمر مې زیات دی او د مرګ په غاړه او تم بوډی ښځی نو چته آخرت جنت غواړو که واپس پیغله شي بیا به مرې نه سړیه به دا یو سوال ماله وکړه هغه 2 باندې چې ته څه غواړې خو دا یو ماله وکړه که ښځې سره یې مشوره نه وي کړې ښه به وه را مجبوره یې کړه وی خدای زما دا ښځه د 14 کالو پیغله جینۍ کې او داسې خشته ښکلې چې په دې علاقه او په دې وطن کې د دې نه خوبصورته جینۍ بله ني الله خو ورسره وعده د پیغمبر په ژبه کړې وه هغسې ته خدای جوړه کړه ځوانه شوه پیغله شوه او خشته جینۍ ته جوړه شوه چې څه موده تېره شوه ماسخوتن ورته کېناسته سړیه یو صلاح کو مشوره کو وایه وی ګوره ته بوډی ځان ته وګوره او ما ته وګوره زما او ستا ژوند یو ځای تېرېدل مناسب دي مهرباني وکړه ما د طلاق راکړه ما پرېږده زه به چېرته ځوان خاوند وکړم او ته دا نه چې ته بوډی ښځه ګوره
ښځې داسې وې اما چې دعا کوله دې نه زما ستا جون نه تېرېږي، ته خو بوډی او زه ځوان یم او دا کوم ځای کېږي چې زما ستا جون. جګړه جوړه شو، چې جګړه جوړه شوه سړی یې په غصه کې راوست، چې غصه کې راوست غصه شو، دویمه دوا یې استعمال کړه، وی خدای زما دا ښځه ښه بوډی کې، داسې بوډی چې په دې وطن کې د دې نه زیاته بوډی او چیچړه او بدشکله بله نی. نو خدای خو وعده کړې وم هغسې ترې جوړه شوه. ښځه بوډی هم شوه په هغه ساعت، مخ یې هم راتوی شو، لاسونه هم چیچړ شو، روز هم پرې راپرېوتې. ښځه په ژړا شوه، د ښځو مکر خو به منې خفه کېږې مه. ښځه په ژړا شوه چې خدا دې را سره څه چل وکړه، په ټوقه م پېږې او که نه پېږې، ما خو د سره ټوقې کولې، دا دې رانه څه جوړ کړل. هلته ورپسې اوښیان رالل، سرګنۍ دا زمونږ د خور لور لرې څه جوړ کړل، ستا د ازبرګي او پیري دیله ده، دا چیلې دیله وباسې چې زمونږ په خور تجربې کې. کله تی جینۍ جوړې او کله تی بوډۍ جوړې، کله تی ځوانه جوړې او کله تی بوډۍ جوړې، کوتک د دنیسو برابرو دي تا ته ازبرګي ښایو. ځان له تجربې کوه په نورو خلکو، دا په دې تجربې کې دا پیری مریدي د دې لپاره ده. خدای دا څه په مصیبت واوړېدم، څه په لانجه کې ګیر شوم چې غریب مجبور شو. درېیمه دوا یې وکړه، خدایه هغه مخکې چې څنګه وه همغسې یې کې، ځوانه مې هم نه راپکار و، دا بوډۍ چې څنګه مخکې وه نو واپس دې ښځه همغسې جوړه شوه. درې دواګانې په یوه ښځه کې لاړې او ښځه همغه پاتې شوه چې څنګه مخکې وه. دا د ښځو مکر او فریب. حضور پاک مبارک رښتیا وایي، قسم دې که دروغ وایي، رښتیا وایي چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خفه کېږې ما دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ، سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کم لباس کې بار دا زنانه ګرځي، په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستی او بربنډې به کاسیات عاریات، جامې به اغوستې او بربنډې به. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجټ لوپټې یې نه ویلې دي. هغې به وی دا به څنګه ای صاحب، جامې به اغوستې بربنډې به وی، او جامې به اغوستې او بربنډې به. او پلاره چې ځي مائلات ممیلات، دی بزان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي، او سړي بزان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحت، او سرونه به داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې دا سره اوښان دي بهتي لوړ قباني وي او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده؟ اوس د جارجټ لوپټه چې د کمې ښځې په سري د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته. او بعض علما وی نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو ام خیر دی، بلکې بعض علما وی چې نه ګوتې به ښکاري دا د پاسه حساب هم نه ښکاري، تلی دی ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته، دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري بعضې علما وی دا به م پټی، خو دا ګرانه ده که دا م ښکاره شي پروا نشته، ګیټو نه لاندې حصه به پټی، پنډی به پټي، سټ به پټي، ویښته به پټي. که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست یو، کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجټ لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري؟ مونځ به د کم ځای نه وشي. یا سټ ته بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مری ته بار ښکاره شوه، مونځ د کم ځای نه وشو. غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامې غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه دننه پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کم ځای نه وشي. او وروڼو ګوره یاد وساتئ، که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی، نه ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي هېڅوک هم نه، بیا هم عورت پټول وله فرض دی. داسې کوټه کې چې هېڅوک نه، بیا به هم سر پټی، بیا به هم سټ پټی، بیا به هم مری پټی، بیا به هم لیچې پټی، او بیا به هم پنډی پټی. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نوک پالش چې ښځه پر نوکونو مږي، نوک پالش سره د کم ځای نه اودس کېږي.
او که خزه په لوی او دسماتی کې ده، په غسل کې ده او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه او دس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو او دس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه، او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي، دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دی د پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګي، د نوک عیسه وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو تی خوا جدا شي، د نوک عیسه نه ګرځي. ښه ښځې نوکونه پرې کوي، کنک پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وي نه بابا، وی نوکان خو پریدی نه، مای بچی مون خو چتلار کې انسان دی غیر اختیاری په نظر برابر شي، یا سوزکی موزکی کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي، وی دی د بیې خودي، د بیې نوکان راوړي په نوکونه ایږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیہ السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وی په دې د خدای لعنتي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنتي. دا د ښځو مفسدی دی او فسادات دی. بے ستری پکې شوه، بے حیايي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي، په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګوي. اوس خو لا موبایل یې پکې بیلې راووتې، او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل یې راووتې. اورېدلې مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه ماپ هم کې، نو په تشه دعا خو نه ماپ کېږي، چې کومه ګناه کې هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدای په مونږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایئ کوم ځای به زده کوي؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جنکۍ داخله کې، علم پې وکړئ، قرآن پې زده کړئ، احادیث پې زده کړئ، دینی مسائل فقه پې ووایئ، چې ښځو ته پته ولګي چې په کوم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کم لباس کی وزم. خود سړو سره می خبره جیز دی او که جیز نه دی، د پردې څه حکم دی، د ماشوم د لویولو څه حکم دی، او د ماشوم د تربیت څه حکم دی، د خاوند څه حقوق دی، د سخر څه حق دی، د خواکې څه خواخې څه حق دی، د لیورونو او د اندرویانو څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی، ډوډۍ به حلاله حرامه پسه پیژنم. دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم، د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبی علیہ السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، دا صحابہ کرامو دی د حضور پاک نه دین زده کا، حدیث او قرآن او امت ورسو، دغه رنګې ښځو زده کړی دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 400 احادیث حافظ دی. د نبی علیہ السلام تقریبا 5,500 احادیث هغه یاد کړي دی، امت ته رسول دی. او عائشہ بی بی د سونه احادیث حافظه ده، 2200 احادیثه، نیم په نیم اور سره چلیدلې ده. 2200 لس احادیث حضرت عائشہ صدیقہ امت تا رسول دی. ممکن دا چه دیر بوتا یادو، خو چه کم امت تا رسیدلی اغا 2200 لس احادیث تی دا حضور پاک نبی. او اے عمر سونو سڑی حیران ش. عائشہ بی بی نبی علیہ السلام چه کل وفات کے در اتلسو کالوا، نو علم چه سنگ سڑوز دا کردے دے، دا قرنگے خزم دا کردے دے، عائشہ بی بیم دا کردے دے. یوزل چاورتوی زمون په دې وطن کې دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وي اخترونو منځ کې واده مه کوي، دا سپیره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به په شوال کې چا واده نه کو. وی ولې؟ وی دا سپیره دی. عایشه بی بی وی دا د جاهلیت رواج ختم کې. وی ګوره
وی زما واده نکاح په شوال کې شوی ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو میاشت کې مې نکاح شوی ده، واده م شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غیږ کې تسا ختلې ده، ډډه د عایشې بیبي سینې ته والې وه. وی سر مبارک زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سا ووتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. نو زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و. نو نبی علیہ السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته م زړه کېږي مګې. وی سر مبارک یې وړقو. وی مسواک مې راواغېسته. وی مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلکو. وی مې چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړقو. نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه. هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لا. وی زمانه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دي. شیخة الحدیث دا حدیث لوی استاذه او د قرآن لوی استاذه او د لوی صحابه کرام استاذه عائشه بیبی دا په خپله فرمای. یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک وګڼې وي نو چې خلکو ته پته و چې د نبی علیہ السلام د عائشې بیبي سره زیاته مینه ده، د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته، خو عائشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عائشې نبی علیہ السلام ته ووی چې تا له خلک ډالۍ او تحفه راوړي، هله راوړي چې تا عائشې بیبي کرې. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمې بیبي سره یم ماله تحفه رالیږې، یوازې عائشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږې. غږ یې ونه کړ. بیا دوی فاطمه رضی اللہ عنہ تا ہوئے ویتا حضور پاک مبارک تا ہوا ہے کہ دے خلقو تا اعلانو کی ذکر چی دا عائشی بی بی پا کوٹا کی نو خلق ڈالے روڑی او چی نورو بی بیانو سر خلق نرا لے گی. اعلان دیو کہ چی طول بی بیانو سر چیزیم را لے گے. چی فاطمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا علوے نو حضور پاک ورتوی بچے لا توزینی فی عائشہ دا عائشی پا حق ما مخپکوا قسم دے وی چې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي او عایشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي. دا د هغې فضیلت او څونه هوښیاره وه. یو ځل فاطمه رضی الله عنها ورسره ناسته وه، اخو د حضور پاک لور ده. چا وی ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها. حضرت فاطمه رضی الله عنها وی زه غوره یم. عایشه بیبي ورته وی ولې؟ وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټکړه یم. حضور پاک فرمایی فاطمه بزغه مني، فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده. فمن اغضبها فقد اغضبني، چا چې هغه غوسه کړه نو زه یې غوسه کړم. نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم، نو زه غوره شم که نه شم؟ گورا دیو خیارتوب تاو گورا دا وطا سوئی وی بے شک دا منم کہ تا دا حضور پاک دا غوخ ٹوٹے بالکل منم پا دے وجہ تڑیر خوخے او منتم گرانے او دا اللام خوخے او دا حضور پاکم خوخوی خو پا جنت کے بتا دا علی سے ابلاس نیولی غصر بروانے او ما با دا حضور پاک گتا نیولی غصر بروانے. دے سونو خیارتوب دے دیو نوی چستان زغورم وی جنت کی زکا خزی با پا جنت کی دا خپلو خاوندانو سرائی. دا تاسو سره چې کمی خزی دی پا کورونو کی خدای دی منگو تاسو جنت تا سره دا خپلو بیبیانو بوت لیکی نو تاسو دا بیبیان دا دنیا دا با دا جنت دا خزو سردارانی بی. سو نحوری چی بنده سرائی دا غطولو مشرب استار دنیا دا خزی. ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله مې دا خزی با جنت کې در سرائی. یو سړی راتوی دا دی بلاگاو نو مونگ جنت کې بنخلاسیگو. میں دا بال تا بلاگانی نی دا بال تا خشتی خکلی بی او ستا بی 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 پا جنت کے نو سون خکل جواب ورکی بے شک زمانم ستا فضیلت
د حضور پاک مبارک لوره داغه د غوخه ټوټه خو په جنت کې به خپل خاون علی صاحب سره داغه ګوته بدی منی ولی او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره داغه ګوته به منی ولی بیبیان ډېر خيار وي امهات المؤمنین ورتوي د مسلمانانو مین دي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم د پیغمبر بیبی دا د مسلمان مور درونو نو دین چې څنګه د صحابه کرامو سړو نه خور شوی دی دغه رنګ دین د بیبیانو نم خور دی عائشہ بیبی وګوره حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وګوره حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وګوره دارنګ نور ډیری بیبیانې دي ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دی د دین خدمت کړي دي او د حضور پاک مبارک نے حدیث د کړي دي او قرآن زده کړي دي او د قرآن او د حدیثو پوهه حاصله کړي ده او بیا د امت ته رسول ده یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړو ویسه به دین د نټولو سړو زده کو موږ له یو ورځ مقرر کا چې په هغه ورځ موږ درته راځو او موږ ته دین ښیي حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کو هلته به نبی علیہ السلام راته او شریعت پې ورته ښو قرآن او حدیث پې ورته ښو رونو اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې دپاره ګورې یو څو شرطونه دي ابن عامدین شابی رحمت الله علیه په شامی کې لیکلی دي د سړو په شان نه دي دا شرطونه پکې شته ښځه که په کور کې علم زده کوي ډېره ښه خبره ده د کیسټ په ذریعه یا د لوډ سپیکر په ذریعه یا د ریډیو په ذریعه ترجمه وری یا د احادیثو درس ډېره ښه ده خو ښځه که بار ته وځي استاذه ده او یا شاگرده ده هغې له یو څو شرطونه دي یو شرط پکې دا دی چې دا به په پرده کې وځي پرده کې به ځي دا یو شرط بې پردې به نه ځي دویم شرط پکې څه دی که سفر نږدې و لکه د دروازې نه دروازې ته ځي اکثر دا زنانه په خپله محله کې د یو کوڅې نه بلې کوڅې ته ځي نو خیر دی که یوازې ځي یاره چې فتنه نی او که مزل زیاتو نو ذی رحم محرم اغا انسان با ورسره ځي چې هغه سره مستقل نکاح همیشه نه کیږي رور با ورسره ځي پلار با ورسره ځي زوی با ورسره ځي یا خپل خاون با ورسره ځي د ماما زوی سره د ترور زوی سره د تره زوی سره لیور سره به نه ځي دا ګناه ده دریم سدی دریم شرط دا چې کمزه کې دین زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال کوئی ایجوکیشن چې ورته وایي دا بنی ځان له ښځې بی سړي بنی او څلورم د فتنې نه به امني که چرته په لاره ورته چا قتل یا فتنه ته جوړېده بیا به منوځي چې دا څلور شرطونه یي نو ښځه د علم زده کولو دپاره او د علم د ښودنې دپاره د کور نه بهر وتی شي زمانه داسې درونو چې د ښځو فتنې ډېرې زیاتې دي نو د دین نه خبرول پکار دي زمانه داسې ده چې د ښځو مفاسد زیات دي بربنتوب زیات شو بیدینی زیاته شوه او ښځې خو د سړو جالونه دي د شیطانانو سړي پې ښکار کوي نو پکار دی چې مونږ ښځو ته علم وښایو دین ورته وښایو اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کېده حضور پاک فرمائی المرأة اذا صلت خمسها سړو ته جنت ګټل ګران دی او ښځو ته ګوره ډېر آسان دي د ښځو مجبورۍ زیاتې دي سړو ته جنت ګران ښځو ته آسان حضور پاک فرمائی المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه خپل کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها د خپل اندام حفاظت کوي د ګناه نه ځان ساتي فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت د جنت په کومه دروازه چې خوښه ور داخله دي شي دا د ښځو آسان شی شو مونځ د خپل کوي روجې دې نیسي او د خپل اندام حفاظت دې کوي بې ستري او بې پرتګي دې نه کوي دا جنت د دې ټیکه شوه دغه مدرسې د دین د حفاظت ځای نه دي قرآن شریف کې رب العالمین فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نو قرآن مونږ نازل کو حفاظت پہ مونږ کو نو حفاظت په سړوم کیږي او په ښځوم کیږي تابعینو کې سړو ته وګوره ښځو ته وګوره تبع تابعین کې سړو ته وګوره ښځو ته وګوره د دین یو لوی حصه خو د ښځو سره تعلق لري ابه ښځې زده کوي او ښځو ته به ښایي دغه رنګ حضور پاک فرمائی
ندور الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها. نو پا دی نسونو که دا سړو ذکر کیگی خز تابع وی. کم سړی و کم خزا که دا حضور پاک یو حدیث ووری او یادی که و عمل پیو کی. نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین دی دا خوشحالی جونور کی دعا و تکی. نو دا جنکو دا الکان و علم تعلیم زده کول چې څنګه ضروری دی دارنګ د خزم دی. دا تاسو خوش قسمت ہے چې تاسو په دې محله کې او په دې کلی کې د الکانو د تعلیم او تعلم سلسله شروع د جنکو. مولانا محمد شفیق صاحب را قصه وکړه. ډېرې جنکې مخکې فارغې شوې، ډېرې جنکې هغې قرآن هم زده که او علم هم زده که او په ناظره باندې هم پوه شوې. دا خو ستاسو لپاره خوش قسمتي ده چې په خپله محله کې داسې زنانه شته او داسې عالمان شته چې ستاسو زنانه ته علم او دین زده کي. یعنی ډېر کلي او علاقې داسې وي چې هلته دا مدرسې ني خلکو له څونه سفرونه کوي او څونه ورله ګرځي. کوشش وکړئ رونو خپل بچي چې کم نارینه هلکان دي هم د دین نه خبر کړئ. ګورئ کم بچی چې ستا دینداره شو دنیا کې به هم ستا په ښه راځي او آخرت کې به دې په ښه راځي. او چې کم بچی ستا بیدینه شو دنیا کې دې په ښه نه راځي او په آخرت کې دې په ښه نه راځي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لا یو سړی راغی شکایت یې وکړ. وی صاحب زوی ووالمه. وی زوی دې څه شو ورشه مال یې راوله. زوی یې وله راوسته چې یې راوه زوی سره یې غټ کوتک دی لکه د کټ د بازو عمره. د دې سړي دا سر خوږو وینه ترې بیده. زوی سره یې غټ کوتک دی، خپې هم د خاورو څخه د خیرو ډکې دي، خپې بلې خپې شلېدلې جامې او مخ او لاسونه هم د خاورو ډک. هلکه ته مونځ نه کې او دس نه کې. وی صاحب زه خو نه مونځ پېژنم او نه اودس پېژنم. دا پلار دی دی؟ او جی. دا دی ولې والې دی؟ وی صاحب زه خو په دې نه پوهېږم. وی دا چې زه لوی شومه دې پلار دا کوتک هم راکړه او خره هم راکړل. وی زه بوزه او د خره سره وه په ځنګل کې. نو دا خره بوزم کله شپې راځم او کله په دویمه درېیمه شپه راځمه. دا خره سروم نه راته پلار مونځ خولی دی نه یو دس خولی دی. دغه ځم او راځمه ډوډۍ خورم او خره بوزم او خره سروم. وی دا پلار دی ولې وو؟ وی صاحب دا خره چې زما کله په جګړه شي دا بیا نه خلاصېږي. نو دې پلار راته چل خولی دی. وی چې داسې چل کوه چې نه خلاصېږي. دا کوتک اوچتوه او دا میند یې وله رابروه. نو دا خره به ولګي نو یو به یو خوا تختی بل. نو زما دا خره چې کله په جګړه شي نو زه دا په منځ کې کوتک راوبرو. وی نوم دې څه دی؟ وی جعل. جعل ګونګټ ته وی ګونګټ ته. هلکه دا نوم دله چې اخی دی؟ وی دا مې دی باباجي قول دی. ظالمه تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم ایښوده چې در پیغمبر د صحابي نوم دی یاد نو چې دا نوم دې وله کېښوده. وی دغسې خرو وم یو خو تختی بلبل. وی نن چې کور ته رالم بیبي او بابا مې په جګړه یو بل یې د ګریوان نه نیولي و. مور مې دې د ګیرې نه نیولې و، ده مې مور د ګریوان نه نیولې وه. د چغې مې ووالې چې مه کوئ جګړه مه کوئ، خوند یې نه کو. هغه خرو والا چل مې ورسره وکړ. کوتک مې اوچت کړ یې میند له مې راوبرو. د بدقسمتۍ له مې د پلار کپره ولګېده. هغه عمر فاروق رضی اللہ عنہ پلار ته ورته وایي وی دا نقصان ستا دی. تا دې راوستلې جومات ته مسجد نبوي ته. ده ته دې دا ویلي چې پلار څه ته وایي مور څه ته وایي. د پلار څه حق دی د مور څه حق دی. دغه ټول عمر په خره سره مونځ او دس دې ورته نه دی ښولی. نو څه غلطي ګورې زمونږ هم ده. مونږ له پکار چې خپلو بچو ته دین وښایو، قرآن ورته وښایو، احادیث ورته وښایو، د حضور پاک واقعات ورته ذکر کو، د صحابه او اخلاق او د هغې په واقعاتو خبر کو. دارنګې زنانه مونږ په دې خبر کو. دا انتهایی ضروری دی. دا به خبره کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تا نه به خدای د دې بچو نارینه او زنانو د دواړو تپوس کوي. دین دې ورته ښولی دی که نه؟ مونځ دې ورته ښولی دی که نه؟ پودس دې پرې کړي و که نه؟ لور دته پرده ښولی وه که نه؟ د بې پردګۍ نه دې بچ کړی و که نه؟ که دا دې کړي ښه که نه کړي عذاب ته ټینګېږه.